بسم الله الرحمن الرحیم. سورة النصر دا مدني سورت دی، مدینه منوره کې نازل شوی دی. یو رکوع لري او 3 آیاتونه لري. مقصد د سورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ نیټه ذکر کول دي او دا خبره کول دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي او مړ کیږي او په دغه مرګ راځي. دا الٰه نه دی، رب نه دی، داسې نه دی چې په دغه مرګ نه راځي. دا یو انسان دی او نور انسانانو کې چې کوم یو خبره یي، مثلا د خوراک، د شکاک، د مرګ، د ژوند، د بیمارۍ، هغه ټول دکې راتلی شي. نو چې کله دنه تلی شي او دکې دا خبر راتلی شي، نو الله وایي دا پیغمبر دنه وفات کیږي، را روان دی، مړ کیږي، نو دنه زر زر دین زده کوي او فتح د دین بالا راځي. سړی دین زده کړه. فتح د دین په دې کې ده چې سړی دین زده کړه، او چې یو سړی دین نه زده کوي هغه ته فتح نشي راتلی. نو الله رب العزت یې که تاسو غواړئ چې زر زر فتح راشي، نو د فتح دپاره لوی سبب، عمده سبب هغه د دین زده کړه او د دین پوهه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو نه وفات کیږي، روان دی درنه، نو هلې عجله وکړئ، چالاکي وکړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دین زده کړئ، عبادات زده کړئ، معاملات زده کړئ، عقیده زده کړئ، اخلاقیات زده کړئ، احسانیات زده کړئ، معاشره زده کړئ، انسانیت زده کړئ. د دې پیغمبر نه مهمه خبره ده چې د پیغمبر نه انسانیت زده کړئ، ځکه د پیغمبر د نه روان دی او پیغمبر اسلام ته وایي چې ستا مرګ را نږدې شوی، ګوره نو دا بندګي نور هم زیاته کړه. څومره چې سړی مرګ ته نږدې کېږي باید چې بندګي زیاته کړه. نو پیغمبر ستا حرکت د مرګ طرف ته دی او مرګ ته ځي روانې، نو بندګي ته زیاته کړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا خبره وکړه چې ته دې خلکو ته دین ور وښیه او عبادت وکړه او خلکو ته وایي چې دې پیغمبر نه دین زده کړئ، دا نه روان. لکه عمر رضی الله د ملګرو نه یا د مجلس د خلکو نه، د لوی صحابهو نه چې نبي د عمر رضی الله په مجلس کې ناست وو، لوی صحابه وو، نو د دې صورت د مقصد امتحان یې ترنه اخیسته. عمر رضی الله صحابه به د امتحانونه اخیستل په دې په خاطر باندې سړی په دین باندې ځان پوه کړه، علم حاصل کړه، پوهه حاصله کړه. نو د پوهې حاصلولو نه څوک فارغه وو، نو د دوه شاګردان به هغو نه به امتحان اخیسته. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ملګرو نه د دې صورت د مقصد امتحان اخیستو چې د دې صورت مقصد څه شی دی، مرکزي مسله پکې څه شی ده. چا یو څه وویلو، چا بل څه وویلو چې د دې صورت مقصد دا دی، د دې صورت مقصد دا دی، د دې صورت مقصد دا دی. وړوکی ماشوم او نوجوان عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په دې مجلس کې ناست دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی. نو ده پکې ویل چې په دې کې د نبي علیه السلام نیټه ذکر ده، د مرګ او اشاره ده دې خبر ده چې دا پیغمبر وفات کېدونکی دی، د دې دنیا نه تلونکی دی، الٰه نه دی، رب نه دی، خدای نه دی چې همیشه پاتې شي. نو ده ته د بندګۍ په سترګه وګورئ، ده ته د خدایي یا د الوهیت په سترګه مه ګورئ. دا حاضر ناظر مه ګڼئ، دا غیبدان مه ګڼئ او دا کومک کوونکی او پرېدرس مه ګڼئ، دا نجات ورکوونکی مه ګڼئ. نو هغه وفات څوک ښیي؟ نبي علیه السلام ښیي چې دا وفات کېدونکی دی. د نصاراو غوندې مه راپاڅېږئ چې هغو د عیسی علیه السلام نه خدای جوړ کړ او یهود راپاڅېږي د عزیر علیه السلام نه خدای جوړ کړ، د هغوی عبادتونه کوي. تاسو به هرګز دا کار نه کوئ، تاسو په دا رقم ته نه یاست، بلکې تاسو د رب العالمین بندګي وکړئ، خو د بندګۍ طرز او د بندګۍ نقشه د چا نه زده کوئ؟ د دې پیغمبر نه زده کوئ. بندګي خو د الله د خو هغه طرز، نقشه، طرحه دا به درته څوک اچوي؟ دا به درته دا پیغمبر اچوي چې د دې پیغمبر په طریقه باندې به تاسو ځئ. نو عبدالله ابن عباس وایي چې په دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مرګ نیټه ذکر ده او اشاره د دې خبرې ته چې دا پیغمبر وفات کېدونکی دی. نو کله چې عبدالله ابن عباس رضی الله دا خبره وکړه چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجل ته اشاره ده چې هغه وفات کېدونکی دی، عمر رضی الله ویل چې ما ته هم دغه مقصد معلوم دی. چې عبدالله ابن عباس کله دا وویلو چې دې کې کېدای شي اشاره وي د مرګ د چا ته؟ د نبي علیه السلام ته. نو عمر رضی الله ورته ویل چې عبدالله ابن عباس کوم ذهنیت چې ستا دی او کوم فکر چې ستا دی، ما ته هم عین همدغه فکر ولاړ دی. د دې نه مقصد همدا دی چې نبي علیه السلام څنګه کېږي، نور وفات کېدونکی دی. او د دې نیټې خبر ورکولو کې دوه فایدې مخکې ذکر شوي دي. دا درېیمه فایده دا چې نبي اسلام ته وایي چې تا ډېر تکلیفونه تېر کړل او تېر کړي دین په سر باندې، نو اوس نبي اسلام ته وایي چې نور هغه ورځې په ختمېدو دي او راحت ته روانې، خفګان مه کوه. او څلورم دا چې هر نیک عمل نه وروسته استغفار پکار دی. لکه مثلا موږ او تاسو فرض مانځه کې سلام واړو، بیا وایو چې الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ځکه چې هر انسان د الله په حق کې کوتاهي کوي، لنډوالی کوي، اختصار کوي، بې پروایي کوي. استغفار ته څه شی ده؟ استغفار ته د هر چا ضرورت دی. په دې سره عمل ډېر په اوچته پیمانه قبلېږي. الله رب العزت په دې صورت کې وایي اذا جاء، کله چې راغی نصر الله، مدد د الله تعالی، چې هغه د قرآن نزول دی، د پیغمبر خبره ګوټ ګوټ ته رسېدل دي، هغه اسباب د دین د قوت پیدا کېدل دي، دا نصرت دی. والفتح او فتح، والفتح دی نه د مکې فتح مراد ده، او دا د مکې فتح دا د مسلمانانو دپاره یو بشارت و، یو زیری و.
تاسو کامیاب یاست او ستاسو ژوند د ختمېدو ورن دی دا به صرف په یو دولت کې نه پاتې کېږي بلکې دا به مختلفو دولتونو ته دا دین رسېږي مختلفو دولتونو ته مختلفو ملکونو ته به دا دین څنګه کېږي رسېږي نو والفتح د دې نه د چین فتح مراده د فتح د مکې مراده ده نو الله وایي اذا جاء نصر الله کله چې راغی کومک د الله چې هغه ملایکې او پیغمبر او صحابه او دا ټول دي والفتح فتح د مکې الله وایي ورأیت الناس ته به ګورې پیغمبر خلک یدخلون چې داخلېږي به فی دین الله په دین د الله کې داسې یو ورځ روانه چې خلک به ته ګوري خلک به څه کې داخلېږي دین کې به ننوځي افواجا ډلې ډلې لکه د اتم کال نه وروسته وفدونه او حیاتونه جرګې را روان شو او په 2 کاله کې 140,000 صحابه پیدا شو سبحان الله نو دلته د ایذا جا دپاره دغه مقصد او جزا پټه ده معنا دا شوه یعنې ته به د خپل رب سره ملاوېدونکی اذا جا نصر الله کله چې د الله کومک راشي او مدد راشي سورة النصر نازل شي نو په دې وخت کې څه شی پکار ده ته به د خپل رب سره ملاوېدونکی او د دنیا نه به څنګه دنیا نه به څنګه ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا خلک به ننوځي په دین کې ډلې ډلې دا مخکې نه خوشخبري د نبي علیه السلام نه بعد قومونه وفدونه ملکونه خلک خپله آن تر د اندونیشیا پورې تر هندوستانه پورې تر فرانسه پورې تر کاشغر او تر د نورو منطقو پورې دین څنګه شو ورسېد او خلک ډلې ډلې داخلېدل په ډلې ډلې خلک په دین کې راننوتلو او نور چا د دین څه نشو کولای دین مخنیوي نورو چا نشو کولای نو دا د خلکو ډېرېدل په دین کې دا یو نعمت د الله دی نو الله رب العزت وایي چې کله ستا دین کامیاب شو کله چې ستا دین غالبه شو او ستا دین خلکو ته ورسېد الله څه وایي فسبح نو پاکي بیانوه بحمد ربک په بیانولو د ستاینې د رب ستا نه واستغفره او بخښنه غواړه د الله نه انه یقینا د الله چې کان توابا هغه توبه قبلونکی دی نو د اذا جاء نصر الله والفتح د دې څو خبرې شي یو دا چې کومکونه به راځي نصر او فتح کې څه فرق نصر هغه اسباب د کامیابۍ او فتح هغه نتیجه د کامیابۍ نو دا خپله د خلکو داخلېدل په دین کې دا تقاضا لري چې دا د فطرت دین دی او دا د خوښیو او د خوشحالیو دین دی او په دې کې داخلېدل پکار دي وصلی الله علی خیر خلق محمد و آله وصحبه